بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې تېره شپه 8 بجې او 22 دقیقې د 15.8 ریشتر په کچه نسبتا قوي زلزلې د کابل په ګډون د هیواد ځینې برخې ولړزولې. د نړیوالو معتبرو زلزلو پیژندلو بنسټونو د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ کې و او ژوروالی یې د ځمکې لاندې 106.7 کیلومتره ثبت شوی دی. له پېښ سره د مرزي امادګۍ ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د دې زلزلې له امله په کابل، پنجشیر، لوګر، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې له بده مرغه 9 کسان شهیدان، 4 کسان ټپیان شوي او 15 کورونه په بشپړه او 33 کورونه په نسبي ډول ویجاړ شوي دي او په ټولیز ډول 40 کورنۍ زیانمنې شوي دي. او لکه څرنګه چې موږ تاسې شاهدان یو چې د پسرلي موسم په پیل سره په هیواد کې د ورښتونو لړۍ دوام لري چې دا د هیواد د بزګرانو لپاره د خوښۍ لامل شوی او کولی شي د ځمکې لاندې د اوبو سرچینې پیاوړې کړي او د کرنې برخې ته هم وده ورکړي. خو له بلې خوا متاسفانه د دغه بارانونو له امله زموږ هیوادوالو ته ځاني او مالي زیانونه هم اوښتي دي. له پېښ سره د مرزي امادګۍ ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې په تېرو 48 ساعتونو کې په کابل، پنجشیر، پروان، دایکنډي، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، غزني، زابل، ارزګان، هلمند، هرات، نیمروز، فراه، غور، بادغیس، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو کې د بارانونو، سیلابونو، د غره ښویدنې او د تالند برېښنا د پیښو له امله له بده مرغه 26 کسان شهیدان او 48 کسان ټپیان شوي او 116 کورونه په بشپړ ډول، 619 کورونه په نسبي ډول او 49 دکانونه هم ویجاړ شوي دي. همدارنګه 98 د اوبو څاګانې او شبکې، 3172 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي او 183 څاروي هم تلف شوي دي چې په ټولیز ډول 1109 کورنۍ د یادو پیښو له امله زیانمنې شوي دي. له پیښ سره د مرزي امادګۍ ملي ادارې د محترم مقام د لارښوونې سره سم زموږ ولایتي ریاستونو د بارانونو او سیلابونو له امله زیانمنو خلکو ته رسېدنه کړې ده او زموږ ولایتي ریاستونو په لومړني اقداماتو کې د سیلابونو له امله زیانمنو کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. هغوی ته یې بیړنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسولې دي او د دې ترڅنګ په سیمو کې له سروې سره سم هممهاله د مرستو د ویش بهیر دوام لري. دا یادونې وړ ده چې د وری میاشتې له 14 نیټې څخه تر نن ورځې پورې د هیواد په کچه د بارانونو او سیلابونو له امله له بده مرغه 72 کسان شهیدان او 130 کسان ټپیان شوي او همدارنګه 293 هڅوکونیز کورونه په بشپړ ډول او 2693 هڅوکونیز کورونه په نسبي ډول او 330 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي او په ټولیز ډول 11670 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي او په ټولیز ډول 15811 کورنۍ د طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي دي. همدارنګه له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي اداره له ټولو هیوادوالو غوښتنه کوي چې د خپل ځان او مال د خوندي ساتنې لپاره د بارانونو پر وخت له سیندونو او د سیلاب تېرېدونکو لارو څخه واټن وساتي او د دې ادارې له لوري خپرېدونکو د هوا وړاندوینو او خبرداریو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي.